بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستان عزیز، با امید که همه شما جور صحتمند و آرام باشین. لطیف مهربان هستم، بادم در خدمت شما با یک از ویدیوهای جدید ما. لدینا چې مخکې ګران ملګرو ویډیو شروع کوم، له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک صفحه لایک کړئ او همچنان ملګري مو را دعوت کړئ چې زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ما یوټیوب چینل کې ډېر ویډیوګانې دي چې تاسو کولی شئ هغه نه ډېر شیان زده کړئ، هغه که آنلاین ارننګز وي، که نوې تخنیکونه یا ټریکس وي د فیسبوک، یوټیوب او نورو بعضو وبسایتونو باره که هغه تاسو کولی شئ زما چینل نه زده کړئ. دوستان عزیز، امروز موضوع ما در قبال هذه است که اگر شما متوجه شده باشین یک هفته قبل فیسبوک بسیار لایک های صفحات فیسبوک کم کرد. ببینین تقریبا از صفحه فیسبوک خودم چیزی کم 200 لایک یک دفعه ظرف نیم ساعت یک ساعت گرفتن کم کردن. حالا ما شما باید را بدانیم که چرا فیسبوک این لایک صفحه فیسبوک یگان است، یا مگه دقیق وقتش براتون بگم در ظرف 6 ماه یا یک سال چرا کم میکنه. گران ملګرو، دی باره که ما چې کوم سرچ وکړ هغې کې ما ته دا معلوم شو چې ولې د فیسبوک لایک د بعضو فیسبوک پیجونه کموي. دا که تاسو وګورئ یو ډېر مشهوره بلاګ دی، په هغه کې ما چک کړ why did my likes decrease، ولې د ما د فیسبوک لایک ډیکریز کیږي، کمیږي، ولې کم شول. ګورئ دلته چې لیکلي accuracy of data is important and occasionally Facebook does a little cleanup on the data available to business pages. The most recent cleanup has been the removal of likes from accounts that has been deactivated. ګورئ چې وایي ولی فیسبوک لایکونه د فیسبوک د صفحو کمی، به خاطر دی کم میکنه. میگه فیسبوک در ظرف 6 ماه یا یک سال یک کلین اپ میکنه، یگان دفعه سیستم خود پاک میکنه. سیستم چه قسم پاک میکنه؟ او اکانت های فیسبوکی که مربوط اشخاص میشد، اما او اکانت های فیسبوک چه او دی اکتیویت شده، او ریموو شده، او را ترمینیت کردن، او را کشیدن از سیستم خود. لایک از او سفر از او پروفایل چی میکنه؟ فرض کو من به نام خود لطیف مهربان یک پروفایل دارم، فیسبوک اکاونت ما است. با دو ما رفتیم صفحه فیسبوک خودم لایک کردیم به نام لطیف مهربان که است. وقتی که فیسبوک ما یعنی فیسبوک مثلا که فیسبوک ما که اکاونت ما که دی اکتیویت میشه، باز اگر من این صفحه خود به نام لطیف مهربان لایک کرده باشم، اما لایک مرا از این کم میکنه، به خاطر که وا کلین اپ میکنه. و که وقت از سیستم نام یا پروفایل سابقه مرا که وا دی اکتیویت کرده او را ریموو میکنه، لایکش اتومات از اینجا کم میشه از صفحه فیسبوک ما. درست است؟ انشالله که شما گرفته باشین. و بعد از این بسیاری دوستا ما مسیج کرده بود چند روز پیش که یک دفعه لایک صفحه فیسبوک ما کم شد. بیایم حتی یک دوست ما مسیج کرده بود که من یک صفحه ما گفت که 3 لک لایک دارم و من یک دفعه 2000 لایکم کم شد. و ما گفتم درست شما منتظر باشین تا ما کم ریسرچ کنم بفهم که چرا چی مشکل است. باز که دقیقا ما خواندم، من خود فیسبوک هم خواندم، خود فیسبوک هم بلاگ داره، دوم که چک کردم گفتن که نقصد ما کلین اپ داریم، کلین اپ که هر وقت میکنیم باز اکاونت هایی که دی اکتیویت شده ریموو شده قبلا او را ما چی میکنیم؟ لایکش کم میکنیم از صفحات شما. نگلان منگرو انشالله چې تاسو په دې موضوع باندې پوه شوي وي، نو دې لپاره چې تاسو بیرته د فیسبوک پیجونو لایکونه هم زیات شي، نو تاسو کوشش وکړئ چې په فیسبوک اکاونت کې دوامداره داسې پوسټونه وکړئ چې هغه د ډېرو خلکو د علاقې یعنی هغوی ته داسې ښه پرې ولګېږي، هغوی دلچسپي واخلي چې تاسو فیسبوک صفحه لایک کړئ. داسې پوسټونه مه کوئ چې هغه ډېر بې معنا پوسټونه وي، ډېر بې خونده پوسټونه وي چې خلکو نه خوښېږي. صحیح شو؟ داسې پوسټونه وکړئ چې هغه د خلکو خوښ شي او خلک مجبور شي دې ته چې راسئ تاسو فیسبوک پیج لایک کړئ. او همچنان تاسو بل طریقې نه کولی شئ چې خپل فیسبوک پیج که لرئ نو هغه څه کوي، سپانسر یې کوي. ریجن انتخابولو کې ډېر کوشش وکړئ. که غواړئ چې ډېر لایک واخلئ نو تاسو کوشش وکړئ چې فیسبوک صفحه هم افغانستان کې سپانسر کوي. افغانستان کې چې سپانسر کوي، که فرض که خارج کې تاسو په $1 زر لایک اخلئ، په افغانستان کې تاسو متقین اوسئ تاسو 2.5 الی 3 زره لایک اخلئ. نو ګرانو ملګرو، په دې هیله چې تاسو ذهن کې که چېرې دا سوال و، هغه سوال تاسو ته واضح شوی وي او له دې نه به تاسو ته هغه سوال ګنګ پاتې نه شي. په آخر کې بیا له تاسو ټوله هیله کوم چې زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او همچنان د فیسبوک صفحه مې هم لایک کړئ، او که دغه ځینې انوایټ بټن ووایي نو ټول ملګري به هم را دعوت کوي
تا ویدیو بعدی دیگه همه شما را به خداوند یکتا میسپارم. وقتتان خوش. خداوند نگهدار همتان.